ډانلډ ټرمپ خو ګوره انتخاباتو کې خپل ولس ته ویل چې دی نوو جنګونو کې نه داخل کیږي او زاړه جنګونه به ختموي او په دې جګړه کې هم دغه کم ارمان دی غټ خوب دی هغه ښکاره شوسته پاکستان د لارې راغی چې هغه د نوبل د امن جایزې لپاره یو خوب دغه په مزغو کې ژوندی دی وغیر لري نو کوشش خو دا دی البته د دې کاروباري تن په توګه چې کوم ګواښونه کول هغې نه ایران ونه یېرېده ایران چې دی په شا نشه ایرانیانو دله ځواب ورکړه نو هغه کامیاب نشو اوس البته د خبرو اترو هغه وړاندیز کړی دی و او هغه کې دی وایي چې باید ایرانیان چې دي په دې باندې باید لاسلیک وکړي دستخط وکړي نو ایرانیان دغه لاسلیک او دستخط خپل مرګ ګڼي د ایران مرګ یې ګڼي که چېرې ایرانیانو د خپل یورونیم چې کوم پروسس دی هغه بند کړه دا د ایران مرګ دی او دې باندې بیا امریکا نه قلاریږي بیا به ورته وایي چې د ایرانیانو کې دنده یو بغاوت لپاره هم باید یو خلک راپورته شي او د خمیني نه او د دې خلکو نظر خلاص کړي دا خو ډېر ښکاره وي 2 اونۍ وخت په دې خاطر زه فکر کوم ورکړه چې په 2 اونۍ کې دی دا کم ځای باندې چې دی ګزار کول غوښتل شک لره هغه شک ختمول غواړي او هغه دی د دی سره چې کوم 10,000 پونډه وزني بم دی آیا هغه هدف ته رسېدی شي که نشي رسېدی هغه څومره ژور دی او د هغې سره هغه تباهي کیدی شي که نه شي کیدی خو دا دی پخپله نه کوي ټرمپ یا امریکا به کلم دا غلطي ونه کړي چې پخپله دا ګزار په ایران وکړي البته هغه ښکاره وایي چې موږ د اسرائیلو سره ملګري او اسرائیلو له دا شی ورکوو اوس اسرائیلیان زه د ټول نه زیات پیژنم د هغو ډېر د پخوا راسې دا خواهش دی او ارمان دی پلان دی چې په ایران کې اوسنی مشرتابه چې دی د اخوندانو رژیم چې دی دا باید ختم شي او د هغې د ختمېدو لپاره د ډېر وخت لا تیاري نیولې وه نو 2 اونۍ وخت د دې معنی دا ده چې ټرمپ ته به د ایران لخوا په ایران کې دننه چې کوم د بغاوت د ولسي بغاوت په قلا ای کې به هم دی څه تیاری نیسي او هغه ساینسدانان چې دغه کوم دی انجینیرز دي هغه به هم دا جواب ورکړی شي که چېرې دغه ګزار دی وکړي نو د هغې نتیجه څه کیدی شي نور مذاکرات زه فکر کوم یو بهانه ده ایرانیان که دستخط وکړي بیا هم امریکا او روس نه قلاریږي ایرانیان که توبه وباسي بیا هم روس او امریکا نه قلاریږي ایرانیان که وایي چې موږ د بیا به په ژوند کې هم دا کار نه کوو دی نه قلاریږي د دې هدف چې دی د یورینیم بټۍ له منځه وړل دي او د خمینیانو حکومت له منځه وړل دي او ایرانیان ته دا خبره معلومه ده نو هغه بهرحال د امریکایي مطبوعات د دې نه زیات ځکه څه نشي ویلی چې ټرمپ در اصل یو مشکل دا لري چې یو شپه یو خبره وکړي په سبا له بله خبره وکړي بله ورځ بله خبره وکړي خو ټرمپ هم دا یو یاد ساتئ دا یو خبره بیخي په یاد ساتئ چې ټرمپ هم په خپلو فیصلو کې آزاد او خود مختاره نه دی په امریکا کې هم ډیپ سټیټ چې ورته وایي هغه بیوروکراسي ملیټري اسټیبلشمنټ چې ورته وایي یعنی سرکاري افسران او پوځي مشرتابه د هغو خپل پلانز وي د هغو د اجازې نه بغیر د هغو د مشورې نه بغیر د هغو د مکمل پلان نه بغیر او تر څو پورې هغو دا نه ویلي چې 100% شور یعنی 100% دا خبره ګټه کولی شي د هغې نه بغیر د حمله نشي کولی ممکنه توګه هغو د ته له اوسه پورې د 100% ګارنټي نه ورکړې دا هم یو علت دی داسې کولی شي مهرباني چې دی خپل کور اول خوندي وساتي دا ضروري شی دی او په پردي جنګ ته ټوپ نه دی وهل پکار بې علته بې سببه خپل کور چې دی افغانانو پخوا هم د نورو په خاطر باندې لوټي کړی دی او برباد دی او ډېر تاوانونه یې خوړلي دي دا ځل هم دا د ایران او د اسرائیل جنګ دی دا د اسلام او د کفر جنګ نه دی اول خو دې ته قتل پکار دی دا د اسلام او کفر جنګ وي یا د اسلام او د یهودانو جنګ وي نو په ټول مسلمانان طاقتور هیوادونه به تر اوسه پورې په دې کې شامل وي سعودي عرب د اسلام ډېر غټ کور دی ملیشیا دا ترکیې دا متحده عرب امارات دی قطر دی دنیا هیوادونه دی بنگلادیش دی چرته هم چا د جذباتو اظهار هلته نه دی کړی او د اسرائیلو سره په دې بنیاد باندې هغه دښمني نه کوي چې د ایران سره جنجال لري نو افغانان دي د خپل کور غم وکړي د خپل کور دی وساتي طالبان او دا به تر ټولو ګټه وي په دې کې نوره ګټه دی نه شي کولی نوره ګټه به دی څه وکړي کور ته به یې جګړه راځي ما په شروع کې مو ویل کور ته به فساد راځي کور ته به دهشتګرد راځي دنیا دهشتګرد د مخکې نه په افغانستان کې موجود دی او دهشتګرد رخنګر د خوشحال خان خټک شعر دی چې رخنګر د ملک پرې مګ د خپل ملک کې که هر سوی شفاعت خان مولا کا رخنګر که کلم راځي تاوان به در رسوي زیان به در رسوي تباهي به راولي جنجال به راولي فساد به راولي بې امني به راولي نو تر ټولو غټ کمال کول دی غواړي چې خپلې پولې وساتي کچري کډوالي کېږي نو په یې کې آیا دی کډوال ساتلی شي که ناروغۍ راځي آیا د هغې بندوبست دی کولی شي که دهشتګرد راځي بیا به هغه د خپله ملکه څنګه شړي اوس TDP نشي څړلی نو د دې علاوه زه نه فکر نه کوم چې په دې کې کومه بله غټه کیدی شي یوازنۍ تاریخي غټه دا ده چې خپله پوله محفوظ وساتي او خپل کور ته شګړه او جنګ چې دی هغه اور چې دی ور وانړي بس دا غټه زما په حساب سره
جلال په اسامه کې په دې کې فرق دی، ډېر فرق دی. اسامه او دی ډېر فرق لري. هغه د جدا سوچ سړی او د جدا سوچ خلک دی. امریکایان او د ایران د ملیانو د خوندانو د رژیم جوړېدو وروسته تر اوسه پورې کله یو داسې روغه خبره نه شوې که هغه په منځني ختیځ کې د عراق جګړه وه، که د شام جګړه وه، د اسرائیلو خلاف چې د ایران کوم تصور دی امریکا په هغې خبر دی او ډېر ژور خبر دی. حزب الله، حماس، حوثیان چې دي او داسې نورې وسلوالې ډلې چې دي ایران یې تل دغه کوي روزي او امریکا ته دا معلومه ده او امریکې ته ډېر ډېر نقصان رسېدلی دی. او د ایرانیانو خپل یو ډېر ژور زوړ غټ تهذیب دی، ډېر غټ تهذیب دی. او هغه چې کوم ملیان په واک کې راغلل د هغې وروستو هغې ډېره غټه وده وکړه. په ډېرو ځایونو کې د امریکا او د ایران چې دي جنجالونه راغلي په یو بل حملې کړې دي. اسامه او ایران کې یو بنیادي فرق دا دی چې هغه یو شخص و، یو ډله وه. دلته حکومت دی یا ملت دی. ملت چې دی د خپل پراکسیس په ذریعه باندې کار کوي، په خپله نیغ په نیغه کلم په جګړه کې یا په امریکا کې په مداخلت چې دی تر هغې پورې دی نه دی کړی تر څو پورې پرې حمله نه شوي. اسامه وژل شوی دی، امریکایانو وژلی دی، په ابټاباد کې وژلی دی، د هغه مړی سمندر ته ورګزار کړی دی. عکسونه به یې راشي کې شک نه دي کول پکار. هغه بېشکه خبره ده او ډیره صفا سوتره خبره ده. هغه د امریکې د سی آی ای جوړ کړی شوی شخص و که نه و، په دې باندې البته یو مختلف رای، تضاد رای چې دی موجود دی. خو هغه په امریکا کې البته د یو دې باندې تضاد نه موجود چې د امریکا دښمن و، په امریکا یې حمله کړې وه، 3000 خلک یې وژلي وو. د 9/11 د پیښې نه وروستو دا ټول افغانستان چې تر ډډې بډې شو او لوټې شو او کنډواله جوړه شو، هغه هم د دې عربي اسامه بن لادن د دې ضد او د امریکا سره دښمنۍ د لاسه وه. کوم افغان خو نه و راغلی په کندهار نه یا د هلمند نه چې په امریکا یې حمله کړې، دا عربی راغلی و او دې عربي خپل هیواد نه و استعمال کړی، دې عربي خپل وطن او خوره نه و استعمال کړی، د افغانستان خوره استعمال کړه او د خپل وطن جوړ دی. د خپل وطن کې په جده کې ماډرن ښارونه جوړیږي. هلته کې ام بي اس چې دی محمد بن سلمان شهزاده ولیعهد صاحب چې دی هغه نیان نومې ښار جوړوي. هغه په هغې وطن کې اوس هغه ښځې، هغه سندرغاړې، هغه هنرمندان چې هغه په اسلام کې کفر ګڼل کېږي، هغه اوس د مکې معظمې نه په 200 کیلومتره کې د لمبلو ډنډ په غاړه باندې په بربنډه وجود باندې ډانسونه کوي او هغه وایي زه خپل هیواد بدلوم. د دغه هیواد خوشحاله دی، ګلي ګلزار دی، د امریکا سره ډېر غټ تعلق دی او د امریکا سره ډېر غټ انډیوالي ده. موږ البته افغانان تباه برباد شو. موږ افغانانو دغه سړي ته لوی سړی ویل، د اسلام عظیم مجاهد مور ته ویل. د اسلام عظیم مجاهد چې دی په جګړه کې هم نه دی مړ. ګوره دې ته هم پام وکړئ، دا ډېره قوي او ضروري خبره ده. د اسلام عظیم مجاهد باید په جګړه کې مړ وي، مخ په جګړه کې مړ وي. په پاکستان کې په یو پوځي چوڼۍ په ښار کې په یو ډېر لوی محل کې په خپل کور کې پټ و چې مړ شه. یعنی په کار و چې د جګړه کولې، جګړې له میدان نه وي تښتېدلې. جګړې میدان کې خو دغه افغانان بیچارهګان غریبانان پرېښي وو چې شپه ساره ماښام مړه کېدل. په سپین بولدک په 2001 کې چې کله حمله شوې وه زه تللی وم، ته د هغې د غره منظره ووینه. ما یو شعر لیکلی و چې د بړبوکو په چورلکونو کې د وینې رنګ دی، د دې وطن په سینه کمې بلاغ پېښې ده ایښې ده، د دې دوړې نه د خاورې د دوړې نه وینه پکې وینه لیدل کېده. دومره زیاته بمباري کړې وه. دا غر چې دی د سپین بولدک دی توره بوره دړې وړې کړې وه، دومره بمباري پې کړې وه. دا په هلمند کې، دا په وبښئ په ننګرهار کې چې صدر ټرمپ دا د مدر اف آل بمز وروروه، دا خو په جده نه دی ورورولی، دا خو په ننګرهار باندې ورولې دی. دا چې د 200 میلیون نه زیات د 2 میلیون نه زیات خلک کډوال شو. زما او ستا خویندې مینې چې په اسلام آباد کې په ایران کې د وروڼو سره څه کېږي، دا خو د دې اسامه بن لادن د لاسه وشو. دا جهاد البته په سعودي کې کېدی شي، دا جهاد په دوبۍ کې کېدی شي، دا جهاد په بل ځای کې کېدی شي، افغانستان ته راوړه. دا زموږ دوستان هم نه دي، دا زموږ وروڼه هم نه دي، دا به موږ خفه کېږي هم نه. دا زموږ د حماقت نه، زموږ د جذباتو نه، زموږ د احساساتو نه او زموږ د اسلام سره او د دین سره د مین نه ناجیزه ګټه پورته کوي. دې خبرې ته کتل پکار دي. هر شک په امریکا نه دی پکار، هر کفر تهمت چې په امریکا د دې لګول پکار. خپل ګریوان ته باید سړی لږ وګوري، په خپل ګریوان کې هم ورکوشي. په هغه وخت کې که افغانانو د مصلحت نه کار اخیستی وی، د حکمت نه کار اخیستی وی، د پوهې نه شعور نه کار اخیستی وی او دا کار یې کړی وي چې وروره ستا ساتل چې دي زما د بچیانو د 200 میلیونو بچیانو په مرګ تمامیږي. نو ته مهرباني وکړه، موږ دې نه ساتلی، دې ځای نه وځه، لاړ شه خپل کور ته، سعودي عرب ته لاړ شه، وروره مهرباني وکړه لاړ شه، سودان ته لاړ شه، الجزایر ته لاړ شه، الشباب سره ملګرتیا وکړه، افریقې ته لاړ شه. په دنیا کې یوازې یو افغانستان مسلمان ملک و، یو افغانستان او اوس د دغه افغانستان سره د دغه عربو تعلق څه دی؟ په شک ورته ګوري.
اوس تاسې د حج د اوقاف وزیر تللی و او په دا خبره زه تاسو ته کوم اصلي مطبوعاتو راغستې وم د دې طالبانو د حج وزیر چې دی 7 ساعته دی په ایرپورټ کې په جده کې کېنولی و ورته وی ته دهشتګرد دی دا خلیفه سراج الدین حقانی صاحب د سعودي نه د حج له نشه تللی نو بیا قطر ذمواري واغسته قطر ګارنټي واغسته نو دی حج له لاړه حج ادا کړه زمونږ اوس هم افغانان چې څومره حج ته ځي د هغو چې کوم چیکینګ کېږي په هغو باندې چې کوم نظر ساتل کېږي هغو له چې کوم ځای ورکول کېږي موږ ته مسکین او فقرا وایي موږ ته د سره په برابر په توګه په انسان په توګه ګوري نه د عجم او د عربو دا توپیر چې دی دا ډېر غټ موجود دی که څه هم پیغمبر آخر زمان په آخري خطبه کې دا ډېره واضحه ویلي چې کوم تور ته په سپین او کوم سپین ته په تور او کوم عرب ته په عجم او عجم ته په عرب باندې هیڅ د توپیر پکې نه دی پکار دی عرب اوس هم توپیري چلن کوي اوس هم چې ته لاړ شي د ما او تا ته چې په کوم نظر ګوري ګډبانه راته وایي اوس هم راته د برابر انسان په توګه نه ګوري نو باید افغانان دې ته وګوري مسلمانان چې کوم دی په دولت دنیا کې په اسلام باندې سر ورکول اهم دي ضروري دي وردی کې خو په دې قیمت نه چې خپل ملت په تباہ کې خپل کور په دړې وړې کې خپل کابل ننګرهار پکتیا خوست په کنډواله کې او بلې خواته په جده کې او په سعودي عرب کې د نیون سټیز جوړیږي نیون سټي خبرې چې څه شي جوړېدونکی دی په سعودي عرب کې او بیا کې بس کېدونکی وي پای کې به کم خلک کور اغستی شي تاسو زه پکې چوکیداري هم نشو کولی تاسو زه پکې تر څو پورې سرټیفاید لیبر نه یو موږ هلته کار هم نشو کولی نو دا د دې دور د نوي تقاضو خبرې دي د هغې مطابق باید په د ایران په جګړه کې او د اسرائیل په جګړه کې حکمت ته کار واغستل شو زه فکر کوم د 40 کلنه جګړه کې باید افغانانو مشرانو که هغه طالبان دي او که غیر طالبان دي دومره عقل زده کړی وي چې نور بس موږ د اسلام او د کفر د کمیونیزم او د کیپټالیزم ترمنځ په جګړه کې ځان د خشاک په توګه نه استعمالو کیپټالیزم او سوشلیزم موږ ته هیڅ ګټه نه رسولې یو امریکا دا بل روس دی اوس چین دی او پاکستان دی او د نور هیوادونه دي په دې کې باید د خپل کور د ګټې خبره وکړي زه اکثره دا وایم مقصد او هدف باید په نظر کې وساته مذهب ګاونډګیرت او ورولګي او اسلام دا د هر چا خپل کار دی دا یو طرف ته کېده وه موږ مسلمانان یو الحمدلله ډېر غټ ایمان لرو د ټول دنیا نه ښه ایمان لرو خو که د مذهب په بنیاد باندې موږ له چا سره ورولي کوو نو آیا د مذهب په بنیاد موږ سره چا ورولي کړې ده پاکستان را سره کوي ایران را سره کوي دا کوم افغانانو سره چې ایران څخه چم کړی دی موږ سره او آخري پوښتنه آخري جواب اسرائیل څه بد کړي تر اوسه پورې یو څوک د ماته ثابت کړي چې اسرائیل راغلی دی افغانستان سره دا ظلم جبر کړی دی فلسطینیانو سره ظلم جبر کوي زیاتې دی کفر دی ناروا ده موږ پې غمجن یو موږ پې خفه یو خو زموږ سره چې کله ظلم او جبر کېږي زموږ سره چې کوم ناروا سلوک کېږي په وزیرستان کې یو فلسطینی مشر کله راغلی دی په موږ یې اوښکه بیولې ده موږ نه خو خبر هم نه دي زه تللی یم 3 ځله ما به چې کله د وزیرستان نوم واغسته چې وزیرستان نوم یو ځای دی د هغې نوم غزې په شان کنډر جوړ شوی دی هغه خو پېژندم نه نو خبره مې اوږده کړله خو دا ډېر بنیادي او د سوچ خبره ده نو بهرحال نور ملګري به هم خبرې وکړي یو اسلامي هیواد یو امارت و د هغې امارت مشر امیر حبیب الله خان و د امیر حبیب الله خان په وخت کې د اولنۍ نړیوال جنگ پیلېدل د هغې سره سم دا کار کېږي چې په جرمني کې المان کې د هندوستان نه پنجابیان پښتانه او دغسې نور قومونو چې کوم دي د هغې فوجي ډلې د انګریزانو دپاره یورپ ته راځي یورپ کې د انګریزانو دپاره جنګېږي د انګریزانو د ګټو دپاره جنګېږي د برټش د ګټو دپاره دا خلک جنګېږي بلکې زه به تاسو ته دا وایم چې د پښتونخوا او د افغانستان 480,000 ځوانان د برطانیې د اولنی نړیوال جنگ کې د برطانیې د طرف نه جنگېدل په یورپ کې جنگېدل لکه مونږ اکثر وایو که نه چې اوسني وخت کې خلک لګیا دي جهادیان دي او دوی لګیا دي یو وطن ته او بل وطن ته ځي خپله جګړه وړي یا خپل شر وړي یا خپل میشن باندې ځي نو دا انګریزانو چې په اول ځل باندې پښتانه ورسره پنجابیان ورسره نور قومونو عسکري ډلې جوړې کړي هغې ته ټریننګونه ورکړه هغې د خپل آرمی د خپل فوج د عسکرو حصې وګرځولې او ډېر په منظم طریقې سره یې میزوپټیمیا یا د عراق او د بغداد علاقې ته بوتله د فلسطین علاقې ته سیمې ته ورسېده همدغسې بیا یورپ ته هم راوستلي نو 480,000 صرف
د پښتونخوا نه ځوانان راغلیو، بلکې د هغه وخت یو انګریز گورنر په خپل یادداشتونو کې لیکلي دي چې زه کله کلي ته یو پښتنو کلي ته چکر ولګوم نو موږ ته ښکاره معلومیږي چې موږ ته هغه کلي کې ځوان نه میلاویږي، لکه دومره غټ د نفوسو تعداد باندې پښتانه د برطانیې د مفادو دپاره یورپ ته راغلي او دلته کې جنګېدل. نو دغسې څه کسان چې کوم دي د سنګاپور ته تللي وو، د سنګاپور په سیمه باندې یو نورو علاقو کې وو. زه تاسو دا کوم موضوع ته د هغې ته دا خبره را جوړوم، تاسو بور نشي را سره. چې کله په دې خبره باندې پوه شو، کله د ترکیانو د طرف نه دا پروپیګنډا زیاته شوه چې دا خو اصل کې د کفر او د اسلام جنگ دی او تاسو لګیایي د خلافت عثمانیه چې کوم د هغې خلاف مخالفین دي، دشمنان دي، تاسو د هغې له خوا نه لګیایي په موږ باندې ډزې کوئ، تاسو د اسلام مخالف لګیایي جګړه کوئ. نو همدغسې د عراق په بغداد سیمه کې موږ ته د تاریخ کې داسې واقعات میلاویږي چې پښتنو په غټ تعداد کې بغاوت وکړو د خپلو برطانوي مشرانو نه. همدغسې په سنګاپور کې یو غټ تعداد کې پښتانه چې کوم دي په بحري جهاز کې هغوی یو غټ بغاوت وکړو او انګریزانو دوی سره ډېر زر دوی باندې فیصله وکړه چې دا تاسو فوجي بغاوت وکړو، یو عسکر ته د خپل مشر حکم نه اعتراض کول، د هغې نه اورېدل چې کوم دي هغه ممکن نه دي، نو ستاسو سزا چې کوم ده هغه به مرګ. نو دا ټول کسان چې کوم دي اکثر کسان یې ووژل، هغه وخت پې ډزې وکړې، په عراق کې هم کسان وژلي دي، په سنګاپور والا واقعات چې کوم دي دا هم ډېر مشهور دي. د دې نه زه دا مطلب تاسو ته بیانول غواړم چې د ترکیانو د خلافت عثمانیه د خلکو پروپیګنډا هم ډېره په زور او شور سره زموږ په منطقو کې روانه وه. د هغې طرف نه مختلف مشران کسان، عالمان، ملایان راتله او هغوی به خپل واعظ او نصیحت او پروپیګنډا به یې کوله چې دا خو د اسلام جنګ دی او په کار دی چې تاسو اسلامي خلک دا موږ سره ودرېږي او انګریزانو سره ونه درېږي، بلکې تاسو ته موقع ده چې تاسو د انګریز نه خپل ازادي واخلي او تاسو د انګریز خلاف په هندوستان کې دننه جګړه جوړه کړئ. نو په جرمني کې داسې چلو شو چې کوم پښتونخوا او پنجابي مسلمان عسکر د جرمني فوجیانو ونیول، جنګي قیدیان یې جوړ کړل، بندیان یې کړل. نو په هغې کې دننه بیا دوی ته د فلسطین نه او د ترکیې نه مختلف علما کرام راغه او دوی ته واعظ او نصیحت به کولو د اسلام د لارې چې تاسو خو د اسلام منونکي، نو تاسو څنګه د اسلام خلاف جګړه کې انوالو وي. په کار دا دی چې تاسو دا خپل دشمن نه وی وپېژنئ، دا انګریز تاسو دشمن دی، نه صرف د اسلام دشمن دی بلکې د ستاسو په وطن هم قبضه کړی ده، نو تاسو د دې خلاف جګړه وکړئ. نو ډېر کسان بیا هغې سره تیار شو. همدې وخت کې بیا یو میشن داسې جوړ شو، یو وفد داسې جوړ شو، یو ډله داسې جوړه شوه کوم کې چې ترکیانو او یو دوه افریدیان، یو باجوړ والا کس او څه د جرمن والا د المان والا کسان چې کوم دي دی یو ډیلیګیشن جوړ کو، یو وفد یې جوړ کو. دا وفد چې کوم دی د افغانستان ته سفر وکړو او د افغانستان د سفر مقصد یې دا و چې موږ افغانستان په دې خبره باندې خانه کو قایل کو چې دا موقع ده که ته ځان واقعي د انګریزانو د تسلط نه ازادول غواړې او ته غواړې چې ته په خپل ملک خارجه پالیسۍ باندې خپل اختیار ولري، نړیواله سطح باندې یو کردار ولوبوي، نو دا ستا موقع ده چې ته راشې او دا جګړه وکړې. نو د امیر حبیب الله خان په هغه وخت کې ډېر غټ فشار د لاندې و. هغه د انګریزانو سره جوړ و، د هغه پلار د انګریزانو سره جوړ و، د انګریزانو سره د هغې ډېر معاملات شریک وو. نو هغه او ضروري خبره ده د افغان ملت چې کوم دی خو په اسلام باندې مین دی، په اسلام باندې سر ورکوي. نو هغه دپاره دا خبره ډېره مشکله وه چې یاره زه څنګه د دې ډلې چې کوم ماته دعوت دی د دې نه انکار هم وکړم، دې سره ونه درېږم او د انګریزانو سره به څنګه چلند کوم. نو انګریزانو سره هم دغه معاملات جوړو او د یو جنگ شروع کولو د اسلام لپاره د هغې هم ډېر غټ فشار و. نو هغه یو ډېر غټ مشکل سره مخ و او مشکل هغه ته بیا وروسته مشکلات هم نور هم زیات کړه. د هغه تخت او د هغه وجه نه چې کوم ده هغه هم دې خبرې سره بیا تړلې ده. نو امیر حبیب الله خان د دې ډلې ډېر قدر او عزت وکړو او خپل ډېر علما کرام ورسره کېنول، بلکې د چې کوم دغه ورور امیر حبیب الله خان
د امان الله خان تر هغه د دې ډلې سره ډیر جوړ او شریک او ډیر نور انقلابیان د هندوستان چې کوم دي کنه هغه هم د ډلو سره شامل وو او دی بیا هغه ځینه پروپاګاندا راوړي پښتونخوا ته او پنجاب او سند او د علاقو ته چیرې د انګريزانو خلاف جګړه او جهاد وغیرہ په کار دي. نو زه واپس راځم محمود طرزي ته. دا اوس زما تاسو د امیر حبیب الله خان مشکل بیانوم چې هغه د لپاره څومره غټ مشکل و چې راځه د چا طرفداري وکم کنه. نو دا اولنې ځلو چې افغانستان یو رسمي توګه باندې دا اعلان وکړ چې زه په دې جګړه کې بې طرفه یم، کم ته چې موږ وایو نیوټرل کنه. نو دا په اولنی ځل باندې د افغانستان یو رسمي حیثیت یو رسمي پالیسی د اختیار کا چې کم د خلافت عثمانیه جګړه ده د برتانیې سره یا د برتانیې او برتانیې سره ملګری چې کم نور قومونه هیوادونه ملتونه دي د دې جګړه د دې میاس کې موږ غیر جانبدار یو، موږ د یو طاقت طرفدار نه یو، موږ د دې جنگ کې شامل نه یو. نو دا فیصله خو د افغان حکمران د خپل سوچ او د خپل پالیسي مطابق وکا، خو فائدہ خو انګريزانو ته رسیدا. په دې باندې ډیر کسان خفو، د افغانستان مشران په ډیر خفو چې دا موقع مونږ ته وا چې مونږ ځان آزاد کړی وي او هندستان کې نه هم انګريزان چې کوم دې شړلي وي. اوس محمود طرزي صاحب ما تاسو ته ذکر وکړو چې هغه په خلافت عثمانیه کې وخت تیر کړی او تعلیمي ملت کړی او ترکیانو سره ډیر ښې اړیکې لرلې، په ترکیه ژبه پوهېدو. د ترکیې نه ډیر کسان راوستي وو چې د افغانستان کې د مختلف ادارې جوړې کړي، د تعلیم د زده کړې د ښوونځي د عسکري سکولونه وغیرہ جوړول. هغې کې د محمود طرزي صاحب ډیر غټ کردار و. اما تاسو ته وایي چې هغه واده هم د هغه ځای نه کړی و او د هغه اولادونو اولني خپل سبقونه چې کوم دي هغه یې هم هغه ځای کې ویلي. نو په اول ځل باندې د بیت المقدس د سیمې او د ترکیې مثال په تور باندې د استنبول چې کم انځورونه دي تصویرونه عکاسي هغه د محمود طرزي په اخبار کې کم اخبار چې هغه د کابل نه شروع کړي او سراج الاخبار په نوم باندې یو ډیر مشهور اخبار و. نو د اخبار کې با محمود طرزي صاحب نه صرف خپل نظریات سیاسي نظریات عوامو کې خورول خلکو کې خورول بلکې د افغان نېشنلزم ابتدا چې کومه دا هغه تاسو ویل شي محمود طرزي صاحب د خپل لیکونو نه کړی دا سراج الاخبار چې کوم دی هغه یو ډیر ښکلی کینوس او یو ډیر ښکلی ځای او کوم نه چې د افغان نېشنلزم خپل نظریات او هغه باندې به لیکنه وغیرہ پې کوله. نو د سراج الاخبار کې د سړي محمود طرزي به د نړیوال سیاست او د جنگونو ذکرونه کول، خبرې به بیانولې، هغه په نړیوال سیاست باندې ډیر ښه پوهېدو. او په دې وخت کې د بیا د بیت المقدس کې چې کله دا مسلې شروع شوې نو د دې موضوعاتو باندې لیکنه هم شروع کا. د بیت المقدس اولنی تصویرونه اولنی انځورونه د افغانستان ولسته یو هغه کسانو مخکې په خوا به چې کوم کسان حج ته تلل کنه نو دا هغه به چې حج به کول مکې ته بتلو مدینې ته بتلو نو بیا به خامخا بیت المقدس ته تلو. دا خو بیا وروسته ما تاسو ته وایي چې کله دا ریجټ باونډریز جوړ شو نو د حج ته چې کوم کسان زی د هغې د نورو مقامونو زیارتونه چې کوم دي هغه اوس د دې دغه نه ووته، خو مخکې به دا و چې دا ټول کسان به بیا دغه ته تلل بیت المقدس فلسطین سیمې ته به تلل، دلته به هم چکر لګولو. نو په اول ځل باندې د افغانستان خلکو ته د بیت المقدس تصویرونه انځورونه سراج الاخبار کې چاپ شوي هغه د محمود طرزي د لیکنې او د هغه د کوششونو د لاندې. بیا چې کله دا ډله په کوم دغه نه راغلی وه د جرمني او د ترکیې کومه دا وفد راغلی و افغانستان ته، په دې دوران کې بیا محمود طرزي صاحب چې کوم دی د جهاد خبرې شروع کړي چې یاره په فلسطین کې ځکه چې د فلسطین لګیا دی حق غشتل کېږي د دې نه وروستو. دا تاسو ته د 1914 خبره کوم 1919 خبره کوم د دې وخت کې دی لګیا دی رو دغه والا خبرې کوي کنه د جهاد خبرې شروع کوي. نو امیر حبیب الله خان صاحب په دې خبره باندې خفه شو چې یاره زما د مشورې د اجازت یا د سیاسي فیصلې نه ته لګیای روګرداني کوي، ته هغې سره لږ اختلاف کوي او ته زما ملت ته د جهاد درس ورکې لګیای او ما دا اعلان کړی دی چې افغانستان به بې طرفه غیر جانبدار به. نو امیر حبیب الله خان محمود طرزي راوغوښتو او هغه یې ورټولو، د هغه اخبار په اولني ځل باندې په افغانستان کې بند شو، هغې باندې بندیزو لګېدو. نو سراج الاخبار چې کوم دی هغه نه صرف په افغانستان کې
اولنې پاینیر ورځپاڼه وه، اخبار و، بلکې هغه بندیز هم د محمود طرزي په دوران کې لګېدلی دی. او وجه علت یې هم دا و چې محمود طرزي د فلسطینیانو خبرې شروع کړې وې او هغه دا فشار راوړل غوښتل چې افغانستان په دې کې یو عسکري کردار ولوبوي، دې خبره کې غیر جانبدار پاتې نشي. نو هغې سره امیر حبیب الله خان په هغې خبره باندې خفګان وکړو، خفه شو. په دې وجه باندې اخبار بند شو او محمود طرزي صاحب 6,000 روپۍ جرمانه شو. هغه باندې جرمانه لګېده چې تا خلاف ورزي وکړه نو تا باندې 6,000 روپۍ جرمانه لګېدله. د هغه جرمانه بیا امیر امان الله خان د هغه په ځای باندې ادا کړه. خیر اوس زه راځم مخکې دا خبرې مخکې ته راولم. دا یو ما تاسو ته وایي چې تاسو ته وړې وړې واقعات به د تاریخ والا بیانوم، تاسو خپله دې سره سوچ وکړئ چې دا څومره تاریخي واقعات دي او که نه دي. بیا موږ راځو د پاکستان د جوړېدو وخت کې. ما ته په دې وخت کې مخامخ د پاکستان د جوړولو چې کوم مشر دی محمد علي جناح صاحب، د هغه یو اخباري بیان زما مخامخ دی، انګریزي کې دی او هغه دی د 15 اکتوبر 1946 والا. ګوري په پاکستان باندې زمونږ ډېر اعتراضات دي. د پاکستان د جوړېدو کم فلسفه، کم سیاست، کم پروپاګاندا، اسلام نوم یا نه نوم، ډېرې خبرې، ډېر موضوعات دي. خو زه چې کوم اوس خبره تاسو ته کوم دا به تاسو ته وایي چې د تاریخ څو واقعات دي، تاسو خپله بیا د دې دا خپله وتلئ چې دا خبره څومره جایز او ناجایز کیدی شي. جناح صاحب په د اخباري بیان کې لیکلی دی، دا زه تاسو ته انګریزي وایم بیا به ترجمه هم درته وایم. جناح condemns Truman's statement on Palestine. ټرومن چې کوم دا د امریکای صدر و په 1946 کې د امریکای صدر دا غوښتنه کړې وه چې د فلسطین د ټولې سیمې ته د علاقې ته د دنیا نه مختلف علاقو نه یهودیان راشي او کډه دې راوکړي، دلته کې دې راشي او دلته دې شتمن شي. او دا هم تاسو ته به معلومه یونی معلومه د افغانستان کې دننه هم ډېر یهودیان اوسېده، په کابل ښار کې اوسېده، په هرات کې اوسېده، د دې غټه آبادي په کابل او په هرات کې وه. نو چې کله د اسرائیلو دولت جوړ شو نو اسرائیل غوښتل چې د افغانستان کې کم یهودیان دي، په کراچۍ کې کم یهودیان دي، په پېښور کې کم یهودیان دي، دې هم کډه راوکړي او اسرائیل ته دې راشي، دا د دې وطن دی. نو ډېر وخت پورې د افغانستان دولت خپلو یهودیانو وګړو ته دا اجازت نه ورکولو چې ردی د افغانستان نه لاړ شي او اسرائیل کې شتمن شي، ځکه چې ډېرو وخت پورې دا اعتراض و چې موږ د اسرائیل وجود نه منو. خو بیا نړیوال فشار زیات شو او بیا ظاهر شاه بابا مجبور شو او د کسانو ته اجازت ورکړه. نو ډېر کسان یهودیان بیا په دې وخت کې لاړ دغه ته اسرائیل ته کډه وکړه. دا کسان په اصل باندې افغانانو په افغانستان کې مشتو په ډېر وخت پورې. همدغسې ما تاسو ته وایي چې د کراچۍ او پېښور کې هم د یهودیانو څه آبادي وه، هغې هم په دې وخت کې بیا لاړه کډه یې وکړه. دا کم ما تاسو ته بیان کو د جناح والا، دا جناح په 15 اکتوبر 1946 کې دا بیان ورکړی دی. دې کې دی د امریکي